أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة أولنا سپارہ آیت نمبر 36. الله سبحانه وتعالى فرمای فأزلهما الشيطان پس دوکا ورکړه هغوی ته شیطان عنها د هغینا فأخرجهما پس د شیطان را باسل دی دواړه مما کان فيه د هغه څه نه چې پس کې دوی وو یعنی آدم علیه السلام او حوا بیبي وقلنا وی دوی ته مونږه اهبطو کوشئ تاسو بعضکم بعض تاسو نه لباس د بعض لپاره عدو و دشمنان به ولکم فی الارض استاذ د پاره په دې ځمکه کې مستقر دا استوګنې ځای به وي ومتاع او څه فایده حاصلول به وي الی حین تر څه وخته پورې فتلقى پس یاد کړل آدم علیه السلام من ربي د خپل رب د طرفنا کلمات الفاظ فتاب علیه پس توبه باسراغه پاغه سره انه هو التواب الرحیم بشک هغه توبه قبلون کې او رحم کون کې دی قلنا مونږ وی ته اهبطوا کوشب منها جميعا د جنت نه ټول فإما ياتينكم پس کچری راشي تاسو ته مني زمانه طرفنا هدن سه هدایت فمن تبع هدايا پس چې تابعداري وکړه زما د هدایت فلا خوف عليهم پس نبوي ير پدی باندې ولا هم يحزنون او نه بدوي غمجن والذين كفروا كثان كفروا چې انکار کړی دي کافران دي وكذبوا بآياتنا او درو غړي دي زمونږ آیاتونه اولئک اصحاب النار دا بخواندان د جهنم د اور وي هم فيها خالدون دی به همیشه پای کې اوسیدونکي یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کې نعمتي التي اغه زمان نعمتنا انعمت علیکم چې ما کړی په تاسو باندې واوفوا بعهدی پوره کې زما وعده اوف بعهدکم پوره وکم د تاسو وعده ویا يفرحبون خاص زمان او یریږي وامنو او ایمان راوړی بما انزلتو په کتاب باندې چې ما نازل کړی دی مصدقا لما معكم چې هغه تصدیق کوي د هغه کتاب چې تاسو سره دی مخکینه یعنی تورات ولا تکونو تاسو مکیږئ اول کافر به اولنی انکار کوونکی پاغه سره ولا تشتروا تاسو ماخلی بی آیاتی زما په احکاماتو باندې ثمنا قلیلا دنیا لگا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ او خاص زمانو یریږئ ولا تلبسوا الحق او تاسو مې یو ځای کوئ رښتیا او لرا بالباطل د دروغ سره وتکتموا الحق او تاسو پټوئ حق او تاسو م پټوئ حق لرا وانتم تعلمون او حال لري چې تاسو پوهیږئ واقیموا الصلاة او منځ قائم کئ وآتوا الزکاة او زکات ورکوئ ورکعوا رکوع کئ مع الراکعين د رکوع کوونکو سره صدق الله مولانا العظیم.